د افغان دیاسپورا نتورک درنو ښاغلو لیدونکو او اوریدونکو نن من د افغانستان یو نومیالي ژورنالیست، لیکوال، اجتماعي شخصیت، ولسي شخصیت او په وطن مین شخصیت ښاغلي درون هیواد دوست صاحب سره له ډنمارکه په لیکه کې یو او زه اوږدې مقدمې نه ږدم. انشاءالله چې زموږ مرکه کې به دا ټولې خبرې تاسو ته راڅرګندې شي چې درون او منلي هیواد دوست خپل خوږ ژوند د افغان ولس د پرمختګ تعالي دپاره د ژورنالیزم په ډګر کې او د ولسي پیوستون او د قومونو د ویښتابه لپاره وقف کړی دی. که دی په افغانستان کې وو، که دی د کډوالۍ په ژوند کې وو، دی د افغانانو په خدمت کې دی. نو راځئ د هیواد دوست صاحب سره به خپلې خبرې پیل کړو. درونه ومنلی هیواد دوست صاحب، ښه راغلاست. د افغان دیاسپورا نتورک د ستاسو خدمت کې دی. مهرباني صاحب. جناب یوسفزی صاحب، اټک یوسفزی صاحب، سلامونه او درناوی وړاندې کوم. هیله ده تاسو، ستاسو قدرمنه کورنۍ، ستاسو تخنیکي همکاران او ټول ملګري سره ښه اوسئ. ډېره زیاته مننه چې زه مو د دې لایق وګڼلم او پیرزوینه مو وکړه په ما چې لا اقل ستاسو په دې درنه خپرونه کې برخه واخلم. او د دې لپاره چې موږ راساً خپلو پوښتنو ته لاړ شو او زموږ لیدونکي او اوریدونکي د ستاسو لپاره منتظر دي، نو هیواد دوست صاحب بېادبي راته وبخئ. نو که تاسې د خپل ژوند په هکله باندې داسې لنډ معلومات موږ ته راکړئ، د خپل تحصیل، تعلیم او د کار په هکله باندې د خپل د ژوند یو لنډ تصویر په خپلو لوظونو زموږ سره را شریک کړئ، احسان به مو وي. مهرباني. مننه. 58 کلن بس سپینګیری یم. 8 وبخئ، 8 دا چې دا رقم هم غلط که دا د سپینګیرتوب بل علامه ده. 58 کاله مخکې د کابل د بګرامیو د ترکو په کلي کې زیږېدلی یم. پلار مې راباندې محمد یوسف تخلصي ښی او وروسته مې ماما یا خسر مې ارواښاد محب الرحمن هوسا بیا د هیواد دوست تخلص راباندې کېښوست. ښوونځی مې لومړی په خپل کلي جومات کې لوستلی ده. الفبې مې هلته زده کړې ده. د ملا یو څو لښتې مې هم خوړلي دي. او بیا له هغې نه وروسته په کابل کې د استاد بیتاب له ښوونځي نه ابتدایي ښوونځي نه خلاص شوی یم. بیا انصاري لیسه مې ویل تر 12 ټولګي او بیا مې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځی لوستی. او کار مو بیا د کوم څه نه پیل کړ؟ او کار نو خو زه د ټولګي په دریم پړاو کې وم یا دریم ټولګي کې وم. 9 کلن وم چې ما د وخت د رادیو افغانستان د کوچنیانو د پروګرام سره کار را پیل کړ او 9 روپۍ معاش راکوو. دا د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه وخت و او په دې 9 روپۍ په 15 ورځو کې یعنی په میاشت کې نږدې 14 روپۍ کېدلې چې دې باندې زما قلم و کاغذ و پتلون و کورتۍ کېدله چې ځان ته یې واخلم او له هماغه 9 کلنۍ نه مې له پلار نه بیا پیسې نه دي اخیستي. نو مکتب راډیو، فاکولته راډیو، کله چې د عسکرۍ خدمت ته لاړلم بیا هغه وخت کې خدمتي راغلم راډیو افغانستان ته او ورپسې چې بیا ټلویزیون په افغانستان کې جوړ شه بیا نو لومړنۍ دنده مې د افغانستان په راډیو ټلویزیون کې د یوې ادارې پروډیوسر او ډایرکټر وم د خپرونو او همداسې رالوی شوی یم تر 1401 کال پورې چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حاکمیت سقوط وکړ. نور نو وطن کې تنظیمي جګړې را پیل شوې او ژوند مشکل او له خپلې کورنۍ سره لکه په زرګونو نورو افغانان له هیواد نه مهاجر شوم، کډوال شوم او برخلیک تر ډنمارک راورسوم. او د بدن مرغه د کډوالۍ ژوند په موږ باندې ډېر اجبار دی. نو که زه یو پوښتنه تاسې داسې مطرح کړم، په څه کړاوونو باندې تاسې
تر ډنمارک راورسېدی. ها نو لومړی خو دا و چې زما هغه وخت کې مې همدا شپږ بچیان مې وو لکه چې اوس دلته دي او څه یو څه د ژوند برخه یې دلته چې رالوی شول، نور واړه ول ماشومان ول په کابل کې. تر وروستۍ ورځې هم زه تللم د افغانستان راډیو ته. کله چې دا بدلون راغی، بدلون نه و، نو دا لوټ و، ځکه چې ځینې وخت دولتونه بدلیږي، نور هر څه په خپل ځای. اما غزل چې و متفاوته و، نه یوازې دولت لوټ شه بلکې ملت هم لوټ شه، ځکه لومړی دولت باندې لوټ پیل کړ، وروسته له هغې بیا په ښار و بازارو د خلکو په کورونو باندې لوټ پیل شي، چې حتی هغه ویډیوګانې موجودې دي چې د ارګ نه قالینې وړي، د وزارت خانونو نه بادپکې وړي، د یخچالونو وړي، چوکۍ ورڅ وړي. نو بچیانو سره ډیر سرګردانه وم د کابل ښار په منځ کې. زه کابلی یم، مګر پرته دې هم د پلار له کوره مې بل ځای نه درلود. نو اول ته هم په شاه شهید سیاسن کې داسې حال و چې د هرې خواونه 4-5 ګروپ یو بل په مقابل کې ډزې کولې او دا په کورونو لګېدلې او دوی د شپې کورونو باندې چاپې اچولې. نو کله به زما یو باجه ده یا خینه مې هدایت الله خان وطنیار، کله به د ده کره لاړم، کله مې یو بل باجه و هغه ښاغلی انجینر صاحب عبدالمناف نورګلی، د ده ته به بیا ورغلم په خیرخانه کې، خو هغوی هم په منډه کې ول، ټول خلک په منډه کې. دا ډیره ستونزه وه، خو یوه ډیره بده خاطره چې هېڅکله یوسفزی صاحب زما د یاده نه وځي، هغه دا وه چې موږ په سړکونو کې منډې وهلې لکه په زرګونو نورو خلکو. ما یو وخت ولیدل چې د ډله کې به د کسانو چې منډې وهلې راکټ به ولګېده، نو هلته یا مور یا پلار یا بچیان یا ښځه یا میړه دا خو به ټوټه شول. دا پاتې کسان چې ژوندي وو، که ښځه یې وه، که میړه یې وو، یا که اولاد وو، یا که مور پلار، دوی نه کتل چې څوک مړه شول، دوی مخ په وړاندې منډې وهلې. او دا ډیره وحشتناکه وه چې ما د کابل د سیاسنګ او د چمن حضوري په دې سړک کې دا جریان ولید. کله چې بیرته خپل کور ته راغلم، په یو لږ څه آرامي شوله، بیرته په سیاسنګ کې خپل کور ته چې رالم، دروازې پرانیستې وې، هر څه زموږ لوټ شوي ول او کور کې 3 مړي پراته ول. دا 3 مړي د بل چا زموږ کور ته رانیستلي ول او د څا په مخ کې زموږ یوه څا وه په حویلۍ کې. زه فکر کوم چې دوی به اوبه غوښتلې چې د زخمیانو ته یې ورکړي اوبه یا څنګه، ځکه 3 واړه د څا مخکې پراته ول. دا شهیدان شوي ول، دا چې څوک ول ما نه پیژندل. د سیمې یو شمېر هټیوال او هغه کسان چې زموږ شاوخوا کې پراته وو، د دوی په کورونو چې دا راکټونه لګېدلي ول، له هرې خوا راتلل. نو باور وکړئ چې ما ډېر کسان هلته ولیدل چې په وینو کې لیت پیت و. دا داسې یو حالات دی چې تر اوسه زه د شپې سم آرامه خوب نه لرم او په بیکګراوند کې کله په خوب کې دوی ګورم، هماغه حالت ګورم. له هغې وروسته صاحب مجبوره شوم چې د افغانستان شمال خواته لاړ شم، مزار شریف ته، ځکه هلته زما یوه خاله وه، نور خو څوک نه دي راپاتې، دې خاله ته به مې ورشم. هلته چې لاړلم ډیره سخته په موږ دا تېره شوه چې بچیانو مې یو مهرباني، زموږ خلک ډېر شریف خلک دي افغانان، په موټرو کې هر چېرې چې تلم، له هغې ډلې په دغه سرویس کې چې زه مزار شریف ته تلم، نو ما باید نغدې پیسې همالته کلینر ته ورکړې وې. کله چې کلینر ما ته راوړاندې شه او غوښتل چې پیسې واخلي، د ډریور غږ پورته شو، وایي چې زمیناتاق صاحب پیسه نگیرید. نه پیژنده، اما وګورئ دا خلک دونه زمونږ احسانمند خلک دي چې خپل خدمتګاران نه هېروي. نو ما ورته ویل چې وروره ډېره مننه، زه خو 6 بچیان دي، یوه مې کډه ده، خو موږ خو 8 کسي، وایي چې دا ټول موټر هم ستا کورنۍ پکې ناستې، زه تا نه کرانه اخلم. خو هڅه مې چې وکړه وایي نه خیسته او ډېره زیاته مننه، همدا اوس هم له هغوی نه کوم. همداسې صاحب نږدې سالنګ ته چې ورسېده دا موټر، غر راولېدلی و او لاره بنده شوې، ټوله لاره
خاورې او دوړې او د غره ګټې تیږې وې چې هیڅ موټر حرکت نشوی کولی. نو باور وکړئ چې په زرګونو کسان چې ما ولیدل د ټولو موټرو کې چې راغل د دې سالنګ په غرونو د سپاس ختل او یوه لږه فاصله به بیا د همدې غرونو په سر تېروله، بیا به لاندې بیرته کته کېدل هغه خوا د سړک ته چې هلته بیا نو دوباره به نور موټر ولاړ او سواري به یې اخیستله او پیسې به یې اخیستلې خپلې. دغه غره کې چې زما 6 بچیان را سره ول، ما ویل چې خدایه دلته خو اوله زه نشم ختلی، دا زما میرمنه به څنګه وخیږي، دا بچیان به څنګه وکړي. خو بیا هم هماغه ویاړلي افغانان، هماغه زمونږ شریف او نجیب خلک چې هر چا ما سره بکسونه چول، ما سره مې دا بچیان چو، هر چا زما یو زوی اخیسته چې نطاق صاحب چې ژورنالیست صاحب په دې نامو باندې. یعنی باور وکړئ چې ما او میرمنه مې فقط ما مې د میرمنې لاس نیولی و، نور هغه څه چې زما په لاسونو کې یا د میرمنې په لاسونو کې مې ول هغه هم دې خلکو موږ نه واخیستل چې موږ یې درته وړو. تر اخوا د غره چې بیا لاړلو چې واقعا ډیره سخته مو تېره کړه او ډیر یو بد حالت و، خو د خلکو ملاتړ او د خلکو ډاډګیرنه دا انسان ته د زړه قوت ورکوي. ما د خپلو خلکو مینه ولیدله، هماغه جګړه کې ما د خپلو خلکو نفرت ولیدله، جنگ او جنگ سالار نه او له دې بدو حالات نه. هر څوک چې ول، هزاره و که تاجیک و که نورستانی و پشه‌ای و بلوچ و یا پښتون و یا هر څوک چې و، دوی د زړه له کومې نفرت کوه او چغې ویلې او هماغه غرونو کې والله چې نفرین لیږه د جنګ سالارانو په ادرس باندې. اخوا چې تېر شولو شپه وه نو موږ څه کړي وای، بس د دې سیند په غاړه د سالنګ په غرونو او په ډېر یخ کې موږ هلته شپه تېره کړله دې بچیانو سره. نه یوازې موږ چې په زرګونو نور کسان چې کابل نه راکوچېدلي ول. او له هغې وروسته بیا یو سیمه ده په نوم د دوشي، دې ته لاړو. په دې دوشي کې نو اوس نو بیا هم شپه ده او دلته نو اوس د ډریور موږ ته وویل چې، او ډریور هم پوهېږي څوک و، یوه لارۍ وه، دې لارۍ په هغه ځای کې چې موږ غوښتل دا د شپې پاتې برخه تېره کړو، دا راغله ویل چې زه ځم همدا زموږ خوا کې غږ وکوئ، زه ځم یو 30-40 کسو ته ځای لرم. په ما چې سترګې ولګېدلې زه یې له لاسه کش کړم، جوړ په خیر و صحت مو ښه ده څنګه یې، بس ویې پېژندلم چې په ټلویزیون کې مې کار کوو. نو ما ته ویل چې یوازې مالنه ما سره مې داسې 6 بچیان دي او میرمنم، وایي ته به سیټ کې ما سره کښېنې، تاسو ټول زما بچیان دغه غټې لاریګانې چې دي که فکر مې په دې سیټ کې شاته هم ځای دومره لري چې هلته ډېر کسان هلته کښېنستی شي، هلته ځای دې ته هم شته ده چې پرېوځي. نو ډېر کسان یې شاته په شاته برخه کې ځای کړو چې 30-40 کسه هلته ول. دا موږ 8 کسان دلته ځان سره کېنو، لاره کې راته انځران هم واخیستل، هېڅکله مې د یاده نه وځي. دا ډېر یو بدخشی و، د بدخشان و دا ډریور او ډېر سړیتوب یې وکړه ما سره او زما له بچیانو سره. په دوشي کې چې کاته شولو، خو ګوره چې خدای وای څه احتیاج او خدای در باندې مهربانه. بس یو ترافیک نه مې پوښتنه وکړه، مال وبخئ دلته یو څوک د یو چا نوم مې واخیسته، زما یو همټولګیوال و په ښوونځي کې، او زه خبر وم چې دی په دوشي کې دلته اوس جنرال ده او همدلته کار کوي. پوښتنه مې د دې سړي وکړله. نو زه اوس نه یم خبر چې دغه څوک چې زه لټوم زما شاته ولاړ دلته د دې ترافیک سره چې زه خبرې کوم دی دلته ولاړ. نو هغه ترافیک ما ته وکتلې او ده ته یې وکتلې، څه یې ونه ویل، خو لږ مسکی شه. د خپله دغه جنرال پوښتنه وکړه، وایي چې ته څوک یې چې د دې جنرال پوښتنه کوي؟ مال ولا زما همصنفی مې و په ټولګي کې تر 12م ټولګي، او په ما داسې بده ورځ راغلی دی دلته ژوند کوي که ولا وایي هغه خو د تاسو غوندې کسانو سره اصلا هېڅ خبرې نه کوي. مال ولې؟ وایي خو تاسو د خپل وطن پرېښی ده او دلته راغلي یاست. نو پوهېږم خو ښې سختې خبرې راته وکړلې. حیران شوم چې دا وګوره، دا مال ما خو تا سره هېڅ وروره خبرې نه دي کړي. د دې ترافیک نه مې د جنرال پوښتنه وکړه.
نو په دې کې خو ډېر کلونه تیر شوي دي، د څېره بدله شوې ده. زما څېره خدای په ټلویزیون کې هر وخت ګوري، زه ترې نه یم ورک شوی، دی خو ما نه ورک شوی ده. دی هغه نری او لکه ډکی ځوان نه ده سید ابوطالب، دی نو اوس ډېر چاق شوی ده او سپین ږیری شوی هم ده ډېر سختیو کې. نو راباندې غږ وکړه چې یوسف جان ما خودم هستم، په غېږ کې یې ونیولم او ما او د دواړو ژړلي دي. دا بچیان مې راته کتل، خو نیمه شپه وه نو خپل کور ته یې ویوړلو. دا تصادف ده، وګورئ چې په دې شپه کې دی خپله ګزمه راوتلی، دی درشي وه د جنرالي په ځان کې، او دومره سره تصادف برابر چل. د هغې ځای نه بیا لاړو مزار شریف ته. په مزار شریف کې باور وکړئ چې لا هم د منورینو ټولګي هلته ول په مزار شریف کې. کله چې هلته زه لاړلم ما سره ډېر سړیتوب وکړ او په خپلو کورونو کې منتظر راکړ او هره مرسته یې را سره وکړه، خو ما نشو کولی هلته پاتې شم. که څه هم ما ته پیشنهاد وشو چې زه د اطلاعات و کلتور په ریاست کې او په ټلویزیون کې کار وکړم، اما خو نه کېده، جګړه هلته هم را روانه وه. نو بچیانو سره سرنوشت ازبکستان ته ویوړم او همداسې بس د ازبکستان نه نو پخواني شوروي اتحاد ته ور داخل شولو او د یو جمهوریت نه بل جمهوریت ته. او باور وکړئ چې په دغه اتو کسانو مونږ $2,500 اخیستي ول کابل کې، دغه را سره $2,500 باندې زه له کابل نه مې حرکت وکړ. هغه څه افغانۍ مې چې درلودلې هغه مې په ډالر واړول، $2,500 شول. دغه $2,500 تاسو به ونه منئ چې زه تر مسکو ورسولی، ځکه چې هر چا را سره مرسته کړې ده او زه هیڅ نه پوهېږم چا نه مننه وکړم، خو له خپل خدای نه مننه کوم چې زه په خپلې پناه کې وساتلم، زه، زما میرمن او زما بچیان. او دا ډېر سخت حالات ول. یوسفزی صاحب یو څوک چې د خپل ټاټوبي نه چې هغه زما پلرنی کور و، د دې ځینه اوله دغه ډول کډوال شي چې کور په کور په کابل کې ګرځي، او هغه چاته چې زه ورځم هغه هم په کډه ده، او په لاره کې ګورو هر خوا مړي پراته. حتی دغه نه ول، دا د برق سیمان، دا د دې دپاره چې دوی راښکول، د ستنې د پایې را ماتول، دا بیا وړل چې خرڅ کړي په پاکستان کې. نو باور وکړئ چې د دغو پایو په راغورځولو کې او بیا د دې مسي لاینونو په راټولولو کې ډېر کسان هلته برق ونیول، ډېر کسان هلته له دې نه مړه شوي. ما په خپلو سترګو ولیده. یو چاته مې خواست وکړ، یو زموږ خوا کې یو پنجشیری نانوای و او دته به موږ کاکا دستګیر ویلي، ډېر ښه سړی و، ډېر ما ورته ویل چې دستگیر کاکا می بایسیکل تا کار دارم که یک دفعه تا می رادیو میرم، اگر می یک چند روپیه ما مانده اونجا، اگر مورم تاویلدار بتانم گیر کنم بایسیکل را که باور وکړئ یوسفزی صاحب چې د کابل نندارې مخکې. نو زه نه پوهېږم چې دا د شورای نظار خلک ول که د دوستم خلک ول، خو چې هر څوک ول، خو پیسې یې ډېرې جګې کړې وې. او ما ته ویل چې کجا میری؟ ما ورته ویل چې زه وروره دا کارت مې ورته راویستم، زه ژورنالیست یم، ځم راډیو ته یې وارې، راډیو تلویزیون ته. وایي ښه هلته خو به لاړ شي، ځه نو وایي په مخه دې ښه. نو ما بایسکل ته لاس کوی، نه بایسکل خو ورور دا خو زموږ بایسکل ده، دا چېرې وړې؟ ما نه دا په دې کې زه راغلم، دا اوس نه وایي دا خو ستا بایسکل نه ده، وایي وروره بایسکل زموږ ده، که اخلې خو صحیح ده، موږ به یې خرڅ کړو در باندې، او که نه یې زه په مخه ده. زه حیران شوم چې دا خو د بل چا بایسکل ده، امانت مې اخیستی. هغه یو پنجشیری ډېر شریف انسان و چې کلونه زموږ ګاونډی و هلته په دې نانبایي کې. مجبوره شوم ولا چې $1,500 مې په دې جیب کې وي، هماغه $1,500 رانه واخیستې، دا بایسکل خپل بایسکل را باندې خرڅ. این حالاتو دا رقم په دومه برخه کې زه توضیح درکم چې ما په شوروي اتحاد کې زما بچیانو څه مشکلات او ستونزې ولیدلې تر څو چې ډنمارک ته راغلم.
نه زه ډېر لیواله یم چې ستاسې دا کیسه زه وایم زما خبرې اوږدې نه شي د ستاسې وخت دی تاسې اوس د مسکو نه څنګه دې خوا راغلئ او دا تر دې دمه خو یعنې باور وکړه چې زه بیخي احساساتو واخیستم نو باور وکړئ چې زما بچیان په مسکو کې ول هلته خو موږ اسناد نه درلودل بچیانو مې هیڅ میرمنې مې او زما اولادونو هیڅ ډول پاسپورت هیڅ ډول ویزا هیڅ ډول سند مې نه درلود ځکه موږ د بل چا په مرسته زما بچیان راتېر شوي ول ازبکستان ته ازبکستان نو دغسې افغانانو ما سره مرستې کړي دي او په دې کې هیڅ شک نشته ده دا خبره باید زه وکړم چې ما سره هلته په مزار شریف کې د پخواني دولت د هغه وخت د ډاکټر صاحب نجیب الله د وخت ځینو کارمندانو له هغې ډلې د اطلاعات او کلتور مدیر ډېره زیاته مرسته وکړه دی توریالی نومېده او د ما سره داسې مرسته وکړه چې حتی زه د ازبکستان نه ته چې ور واوښتلم هلته ازبکانو دا زما بچیان چې هلته تللي وو یعنې ورسره داسې مرسته وکړله چې ځای هوټل او د هغه لومړۍ شپې لپاره او ټیکټ د ریل دا ټول یعنې دوی لطف کړی و که نه ښه دغه ټول مرهون زه د اوله خو د خپل خدای نه بیا د خپل مسلک نه یم دا خپله دا ژورنالیزم دا یعنې واقعا چې ما د دې مقدس مسلک هغه څه چې لازمه ده چې څنګه چې زه درناوی وکړم لا ما نه ده کړی دا ماته یا لکه نه یوازې لکه یو کار و مسلک بلکې دا لکه یو دایمي ښوونځی او پوهنځی ده ماته ژورنالیزم هلته په مسکو کې زما بچیانو هیڅ اسناد نه درلودل مسکو ښار خو یو لوی ښار ده سیاسي هغه وخت کې هلته ستونزه زموږ دا وه چې یو خو مې څوک نه پېژندل بل مهمه خبره دا وه چې موږ یو داسې سیاسي حالت سره مخامخ شو په یو پردي هیواد کې د روسیې د والګاګراد په ښار کې چې زور نظام هلته له منځه تللی و کمونیستي رژیم او نوی نظام نه و جوړ شوی په روسیه کې دا د باریس یلسن وخت و چې دی نوی رئیس جمهور شوی و د روسیې رئیس جمهور شوی و اوس نو شوروي اتحاد نشته قانون نشته اصول نشته او د روسیې ټوله خاوره ټول شوروي اتحاد خاوره د غربیانو لپاره د چین لپاره او د ترکیې او د نورو هیوادو لپاره یو ډېر ښه بازار و لکه د کابل د مریم بازار او یا د کارتینا او سید نور محمد شاه مینې بازار دغسې یو بازار و هر چا خاورې به هم چې راوړلې هلته خرڅول به او معاش نه سیستم نه قانون نه نو هره شیبه نه یوازې عادي لنډغرانو د روسیې لنډغرانو موږ زورولو پیسې موږ نه غوښتلې فکر کوو چې دوی نو مهاجر دي خو هر څه به لري ځکه په ډالر به یې موږ نه غوښتنه کوله او له بلې خوا پولیسو به چې ودرولو موږ ته به یې ویل چې اسناد دې راکړه موږ خو اسناد نه درلودل ویل ښه صحیح دی یا دې بندي کوو یا دومره پیسې راکړه موږ نه پیسې درلودې نو حیران به پاتې وو چې ښه اوس دا بچیان باور وکړئ زما دغه مشر زوی مې سباون جان او شپون دا دوه کسان به ما ځان سره ګرځول په دې خاطر چې پولیس مې ونه نیسي د دوه واړو ماشومانو سره چې 8 کلن 9 کلن ول د دې سره به یې زه بندي کړم او په یو تورتم کوټه کې به یې واچولم ما خو به د خپل ځان غم نه کوو خو د دې دوه بچیانو په روحیه باندې تر اوسه هغې ډېرې ناوړې اغېزې زه په وجود کې ګورم د سباون جان او د شپون جان چې دوی به ژړلې دوی د زندان نوم یو ماشوم ته اخیستل او هغه هم چې افغانستان نه راغلی د افغانستان د حالات یې لیدلي وو زندان یې اورېدلی وو مجاهدو پولیسو نه پوهېږم عسکر یې په داسې وحشت کې لیدلی د افغانستان نو خو دلته هم هماغه لباس ده او د عسکري لباس یې په تن ده او هغه ما سره زور زیاتی کوي نو هغه له یوې خوا ما ته نارامه دي چې پلار مې راته کش کوي او زورهیي بندي کوي له بلې خوا چې بیا دوی به هم دې کوټې کې توره تنبکې به دوی هم ولوېدل دوی به نور هم پسې جړلې
او د دوی د اوازه به دومره خرابه شوه، باور وکړئ چې د فیضې جان زما میرمنه دا به راغله، دا به د دې تمبو شاته، د دې پنجرو شاته به هغې به هلته ژړل او د ماشومانو به دلته ژړل. زه به نو حیران شولم، ما به د خپل تقدیر ته ژړل چې اوس څه وکړو که نه. اما په هر صورت وایي هغه د حافظ شیرازی یو شعر ده، وایي هزار بار شکر خدا را هزار بار که بر همت خود کامران شدم. نو مونږ خپل همت له لاسه ورنکړ. هلته په د والګاګراد په ښار کې او په ماسکو کې زما میرمنه د ښځو د راټولولو یوه منبع شوله. هلته یې تلاش و هڅه را پیل کړل، دغه اجتماعي کار او مدني کار را پیل کړل. دغه افغاني ښځې او کډواله ده د دوی سره د مرستې کار را پیل کړ. ما هلته چې کوم ضرورت و چې د افغانان اسناد نه لري او اوس ډلې ډلې نور هم را روان دي، ځکه حالات په افغانستان کې ورځ تر بلې خرابېدل او جګړې زیاتېدلې، لوټ او تاړان په افغانستان کې زیاتېده، هر چیرې پاټک سالاري او جنګ سالاري وه. نو میلیونونه خلک مهاجر شول، یا پاکستان ته څونه تللي دي خو هغه ما ونه لیدل، یا ایران ته تللي دي، دا د شوروي اتحاد خاورې ته چې را داخل شوي ول. باور وکړئ چې میلیون خلک ول، ځکه څه په تاجکستان کې تم شول، څه په ازبکستان کې، څه نو همداسې وړاندې قزاقستان او تر د روسیې تر ښارونو پورې او بیا تر مسکو او ان تر کیف اوکراینه پورې او تر بلاروس دا سپینه روسیه ده، تر دې ځایه په هر هیواد کې په زرګونو کسان، دا چې راټول کې میلیون کسان کېږي، دوی ټولو دا خپل هر څه پرېښوستل، وطن کې تالان شول او دوی هلته راغلل. په دغسې یو حالت کې ما ځان سره فکر وکړو چې یو افغاني کمیټه باید جوړه کړم زه، چې دا لاړ شو ملګرو ملتونو ته، یوې داسې څانګې ته چې دا یوازې زما کورنۍ نه ده، دا په لاکهاو کورنۍ اوس دلته را روانې دي او د دې دپاره هم لاړو. د روسیې د مهاجرت ادارې ته ما بچیان هلته مراجعه کړې وه، دا د امیګراسیون سلوژب په نوم باندې، یعنی د مهاجرت اداره، د مهاجرت د خدماتو اداره، دې ته لاړو. خو دوی هم څه نه شوی کولی، ځکه چې دوی په خپله دننه د شوروي اتحاد په هیوادو کې کډوالي ډېره شوې وه. یوازې په دې روسیه کې د تاجکستان په میلیون کسان ول، د ازبکستان په میلیون کسان ول او د نورو هیوادو همداسې یو بل ته ورغلي ول، ځکه شوروي اتحاد له منځه لاړ. دا نو بیل جمهوریتونه شول او فقیر او خوار جمهوریتونه له دوی نه جوړ شول. له هغې ډلې په خپله روسیه خواره وه، روسیه دومره خواره وه چې یو بل یې لوټول، خپل خلک په $10 خلک وژل، دا د خارجیان او هر تیری چې د لاسه کېده کوئ، ځکه چې لږه وه هلته. په دغسې یو بدو حالاتو کې موږ د باران نه جګ شولو، لاړو ناوې ته کېنستلو. هلته داسې یو ځای ته ورغلو چې اوله خو په تاجکستان کې کودتاګانې وشولې، اول ته کور په کور افغانان لټول چې هغوی یا یې مړه کړي یا یې لوټ کړي. په څه مشکل هم هلته ځان وساته. زه په تاجکستان کې د ماما زوی مې و چې هغه له موږ نه مخکې تللی و او ډېر پیاوړی ژورنالیست او لیکوال ده دی، ښاغلی داود سلوړی. زه ده ته ورغلم، دا 8 کسه موږ ورغللو. باور وکړئ چې دې داود سلوړي ما سره هلته ډېره مرسته وکړله، ډېر کومک یې وکړل. هغې نه بیا وروسته زه د والګاګراد ښار ته چې زما بچیان لاړل، هلته مې د تره زوی و محمد ابراهیم خان ترکی، هغه سره هغه ته مې ورغلو. داسې فکر وکړئ په ډېرو بدو حالاتو کې موږ پناه وړې ده افغانانو ته، خپل کورنۍ ته، که څوک به هم پیژندل که نه. موږ نیت دا و چې موږ خپل زوم ته ورځو. هغه زوم هم په اوکراین کې و، د کیف په ښار کې ښاغلی محمد امین قهرمان، هغه پیلوټ، قهرمان پیلوټ چې ده، دی نو زمونږ زوم ده او ډېر نږدې ملګری او دوست مې مو. مالده ته ورځو، تر ده ونه رسېدلو مالته د افغانانو خپل منځ کې وویشلو، کومک او مرستې را سره وکړې ډېرې زیاتې. له هغې ډلې زه د ښاغلي استاد لطیف باهان مرستې نشم هېرولی چې هلته موږ مشترکه د فرهنګ ټولنې په جوړولو کار را پیل کړ او د زمینه برابره کړه. ښاغلي لطیف باهان یو څوک په نوم د ډاکټر
ډاکټر صاحب جلال زی داسې نور کسان ولالته عبدالله شادان زمونږ رئیس د ټلویزیون دی و سید محمد ګلابزوی پخوانی وزیر داخله د افغانستان ځکه دا ټول مهاجر شوي وو دوی خپله یو روپۍ د خدای نه درلودله ما هلته ډېر کسان حبیب منګل داسې ډېر کسان چې دوی یوه کمیټه جوړه کړله او د ملګرو ملتو او د فرانسې د یوې مرستندویې ټولنې سره لاره پرانیسته د دې کومک لپاره او هغې ادارې چې اکلیبر نومېده زمونږ بچیانو ته هره میاشت کې یو څه پیسې ومنلې چې هغه نږدې $2,500 کېدل او زیاتره افغانانو ته یې کورونه ورکړل په لاګرونو کې ډیرو کسانو ته کارتونه ورکړل چې هغه کارتونه به دوی تلل د مغازونه او د رستورانونو هوټلونو نه به پاخه مواد یا خوراکي مواد د اخیستل یا د کور د ضرورت وړ مواد به اخیستل هغه مغازونه د دې کارت په ښودلو سره 3 ډوله مرستې د خلکو راپیل کړلې د ملګرو ملتو اداره موږ په دې باندې قانع کړله چې کارت ورکړي د افغانانو ته د کډوالۍ کارت ورکړي په روسیه کې ځکه روسانو نه ورکوو چې هېڅ ډول سند یې نه ورکوو او دغه کارت چې موږ ته یې راکړ زموږ بچیانو ته دا کارت هم نه چلېده ځکه ښار و بازار کې به چې پولیس ته وښود وایي دا څه شی دی что это هغه د دوی په اصطلاح ژبه باندې ویلی что это یعنې دا څه شی دی بیا به یې څیرې کاغه که نه اما خو بیا هم یو څه اغېزمن ځکه و چې زموږ هویت یې معلومه و نو هلته هغه ربړې چې ما تېرې کړې زما 2 کلن ماشوم نه نیولې تر 10 کلن ماشوم پورې چې زما دا مشره لور هلته 12 کاله عمر و او همداسې زما مېرمنه د دې 6 بچیانو مور یعنې باور وکړئ چې د ژوند داسې سختې به حتی په غزه و په د فلسطین په نورو سیمو کې نه تیر شوي لکه چې ما او مېرمنې مې تیر کړ او همداسې په میلیونونو نورو افغانانو چې کېدای شي په پاکستان کې دا ستونزې تېرې کړي چې ما ونه لیدل او کېدای شي په ایران کې تاسو خپله کډوال وایه یوسفزی صاحب تاسو ته معلومه ده دا ستونزې چې څنګه وي اما مونږ په دې وځورېدلو چې روسانو مونږ ته به ویل چې ښه تاسو خپلو منځو کې یو بل وژنئ اوس راغلي یاستئ مونږ وژنئ دلته یعنې هغه کسانو چې زمونږ هېواد یې را برباد کړی و تباه کړی و همدغه روسانو چې هلته راغلي ول خو دوی تجاوز وکړو مونږ خو چا خو نه و رابللي ځان ته یې لارې جوړې کړې چې فلاني مونږ راوبللو فلاني هېچا هم نه و رابللي هماغه حکومتونه هم دوی ویرولي ول چې مونږ که در سره کومک ونه کړو د امریکا تاسو خوري هغه به هم مجبوره کړل یا به د خلق دیموکراتیک ګوند دې مشر یا هغه بل مشر یو څه به یې ورته ویلي چې مونږ سره مرسته وکړي هغه یې مجبور کړي ول چې ویرولي ول او زمونږ وطن یې هغسې لوټ که ښه دا خو لوټ شو اوس خو چې راغلی مونږ خو نه وې راغوښتی شوروي اتحاده اوس دا ځې د چا په اجازه خو دا مسله خو حل که که نه د ملګرو ملتو 5 فقري پلان چې هلته تطبیقېده تا خو عملا له هغه چا سره لاس یو ځای که چې هغوی دا وطن لوټ که تا خو هغوی سره ولیدل په مسکو کې له رباني و یو شمېر نورو کسانو سره هلته چې ولیدل او ملاتړ یې خپل اعلان کړه نو په دغسې یو حالاتو کې مونږ چې ور داخل شولو مونږ ته د روسانو ویل چې ښه تاسو کمونیستان یاستئ روسان مونږ ته وایي فکر وکړه روسان چې په خپله د کمونیزم باني او په خپله صادروونکي ول مختلفو هېوادو ته ډېرې وځورولو ډېر زیاتې مونږ ډېرې بدې خاطرې هلته لرو نه یوازې زه بلکې اکثر افغانان دغه ډله چې ما تاسو ته یاده کړه دوی همت وکړ د ډاکټر صاحب لطیف بهان په مشرۍ باندې دې وکولی شو چې دغه ټولنه تاسیس کړي هلته د افغانانو سره د مرستې ټولنه او دې کې ما هم برخه درلودله په هغه ښار کې چې زه اوسېدلم د همدغې ټولنې نه په استازیتوب ما ټولو افغانانو ته هلته کارتونه واخیستل اجازه د کار مې واخیسته والي د هغه ولایت نه او پیل مې که ما او زما 10 کلن زوی سباون جان
په ښار کې به ودرېدلو په یو سړک کې دا د ښځو قیتکو نه پوهېږم لپسیرینو دا بنګړي دا شیان بس یو ځای نه به م واخیستل بیا به م دا راوړل خرڅول دا به هغه د کور کراو او یا یو مړۍ وچه ډوډۍ به م پرې پیدا کړله. په دې ډله کې هغه څوک چې زمونږ ګاونډۍ وه یوه تاتاره وه چې هغې ته وروسته بیا ځکه ما مور ویلې چې هغې ما ته زوی ویلې او فیضې جانې ته یې لور ویلې زما بچیان یې په غېږ کې ونیول ګرچې مونږ خو هغه کور کرایي کړی و خپله اما دا زمونږ ګاونډۍ وه دا داسې شوه لکه یوه مور مونږ ته زیتونه نومېدله خدای تعالی دې وبخي هغه بیا وفات شوله د روسانو د تاتاره وه مسلمانه وه او کورنۍ ویلې چې مونږ مسلمان یو خو مونږ نه یې بیا هیله وکړه چې که ممکن یې مونږ ته د اسلام راوښیي بیا ما او فیضې جانې مخصوصا زما مېرمنې فیضې جانې د دوی په مسلمان کولو کې ډېره برخه واخیستله چې دوی ته یعنې دا د اسلام اصولو مقرراتو د هغې ډلې لمونځو او نور دا 15 رکنونه چې دي دا مو وښودل او په دې باندې به یعنې تاکید په دې و د دې چې مونږ یې ور وښیو مونږ خو چې څونه زده وو مونږ خو ملایان نه وو خو دومره م زده چې دغه خدمت وکړو که څه هم له ملایانو را تښتېدلي وو هغه مجاهد چې هلته غوښتل د اسلام په نامه باندې د خلکو په حیثیت او ناموس تجاوز وکړي مونږ له هغوی را تښتېدلي وو خو دین خو د چا نه ده دین خو د لوی خدای ده دین خو زمونږ د ټولو د بشریت دین ده د دې عقیده خو مونږ سره شته ده مونږ د خدای دپاره عقیده لرو مونږ په خپل خدای عقیده لرو چې خدای مو واحد ده او شته ده بنان دغه څه چې راغلي دي دا وروستی کتاب ده وروستی پیغمبر ده او برحقه ده بنان دې ته مو کار کړی او دومره مو د لاسه کېدل که څه هم د داسې کسانو په نامه یادېدلو چې یعنې غیر مسلمان خلک که نه په داسې حال کې چې مونږ داسې نه وو مونږ خپل دین ته تر اوسه عقیده لرو همدلته ما او فیضې جان خپل منځونه تر اوسه کوو. بله مهمه خبره دا وه صاحب یوسفزی صاحب چې اوس د دې بچیانو تعلیم څنګه کیږي دلته خو مونږ هېڅوک نه مني په ژبه هم نه پوهېږو دا خو روسي ژبه ده دلته دا به څنګه دلته زما د مېرمنې فیضې جانې نقش او ونډه د یوې ډېرې پیاوړې مور په توګه د یوې ډېرې پیاوړې مېرمنې په توګه او باور وکړئ زه کله کله له همدې امله زه د خپلې مېرمنې ته د استاد خطاب کوم وایم ته زما استاد یې هغه یې رانه شي وایي استاد خو مونږ یو بل ته استاد وایي زه وایم ښه خبره دا ده چې ما ستا د استقامت او ستا د صبر او د درایت نه دی او د مدیریت نه دی چې دا کورنۍ دا خلک د کور دا کورنۍ څنګه تا مدیریت کړل او دا بچیان باور وکړئ چې دا که نه وه شاید هم ما به نشوی کولی یا که کومه بله ښځه وای مقایسوي که کله سړی فکر وکړي که یا بله ښځه وای یا مثلا دا فیضیه نه وای یا بل څوک وای او یا بیخي دا نه وای او زما ماشومان ما دغه ستره چاره نشوی ترسره کول او ډېره غلطه به ترسره شوې وه ځکه هلته خو په شرابو اوړې هلته خو ښایسته ښایسته جنکۍ دي هلته خو بازارونه دي بازار ته ځې صاحب یو نوی ژوند دی یو مدرنه ژوند ګورې هلته ډېر کسان بېلارې شول موږ ولیدل هغه کسان چې زما غوندې سپین ږیري ول هغوی کورنۍ ویجاړه شوله هغوی په ډېرو بدو چارو اخته شول دا اوس موږ په دې فکر کې وو ما او فیضې جانې فکر وکړو چې ښه اوس دا بچیان څنګه کړو او دا خپل عزت څنګه وساتو څنګه څه وکړو بنان ښه اقتصاد خو دغه د زو بازار کې په پټه دلته هلته یو شی زه به لاړم د ویتنامیانو د لیلې نه به مې 15 جوړه دا هغه واخیستل کرمچ 40 نمره 41 42 43 او 44 45 دا به مې واخیستل بیا بدل یو ځای کې به یو تمځای د مترو یا د سټیشن د ریل هلته به ودرېږو دا به مو غوړول
دا موږ نه خرڅ شول کنه خرڅ به کړل په دې به مو گزاره کوله د کور کرا به ورکول او یو څه به په دې کې ول د قاچاقبر پیسې راټول کړي چې دې ځای نه وځو یعنی کارم کو خاطر بچانو ژوند څنګه کی خدامم بیا د ملګرو ملتو ادارې ته پیشنهاد وکړ او سیمهیزو ادارو ته چې موږ سره دا مرسته وکړي چې زموږ بچیانو ته یو امکان ورکړي نو هلته بیا هم د افغانانو مخکښانو دا مرسته وکړه چې چا معلمي په ځان ومنله چا هم د قرطاسیې د رانیولو او د قرطاسیې د سپارلو بچیانو ته د ماشومانو ته او تنکیو زلمیانو ته دا همت ډېر افغاني تاجرانو وکړه ډېر زیات کومک وکړ د بل خوانه هماغه د کلیبر اداره چې یو فرانسوي اداره وه هغې په ځینو ځایونو کې د افغانانو ته د ښوونځیو امکان برابر کړ او له دې نه په ګټې اخیستلو زما ماشومان هم دا لور مې او یو زوی مې ورتلل د ښوونځي ته ګرچې ډېر لرې و یعنې چیرې چې موږ اوسېدلو او دا ښوونځی یعنې نږدې 2 ساعته لاره وه دا به تلل اما خو مجبوره و خو دې اساسي ګټه نه کول اساسي ګټې لپاره هیوادو صاحب د مداخلې بخښنه غواړم دا کوم کلونه وو تقریبا دا نو د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت چې سقوط وکړو 1901 کال موږ د سنبلې میاشت به چې د وږي میاشت به چې موږ د افغانستان له سرحد نه واوښتو نه وبخښئ خدای مې دې غاړه نه بندوي دا د 28مه وه د خپلواکۍ ورځ وه موږ د زمري 28مه وه چې د افغانستان پوله مو پرېښودله او ازبکستان ته واوښتلو د ترمز ښار ته نو بیا همدغه کلونه چې ما تاسو ته عرض وکړ دا 91 کال و یا په عیسوي که درته ووایم 92 کال 1992 او دا نور کیسې نو چې ما اوس تاسو سره راغلم تر دې لاندو کیسو دا 93 او 94 کال یا 22 او 23 کال 1923 یا 1993 او 1994 کلونه ول چې دغه کیسه تر دغه ځای ما وکړه له هغې وروسته نو بیا موږ په مسکو کې یو شمېر فرهنګیان په دې وتوانېدل چې د افغانستان د فرهنګ ټولنه جوړه کړي د افغانستان د فرهنګ ټولنه مو جوړه کړه ما یو ټلویزیون جوړ کړ هلته چې هغه ما جوړ نه بلکې یو ټلویزیون د یو کاری مرکز د افغانانو کاری مرکز جوړ کړ چې هلته زه هم له مؤسسین نه وم د دې کاري مرکز او د یو چا په مرسته چې هغه ښاغلی عمر ننګیار نومیږي د هغه په مرسته د دغې پروژې یو غړی زم شولم چې دا کاري مرکز د تاجرانو لپاره جوړ کړو او دوی ته کوټې برابرې کړو په یو 2-3 هوټلونو کې چې جګ هوټلونه ول او دغه کوټې دوی په کرا واخلي د دې نه یو اندازه یو فیصدي کنه د کرا ورکړي دغه کاري مرکز ته کاري مرکز کې څوک کار کوي د همدې پیسو نه به معاش اخلي او دا خدمات به ارائه کوي له هغې ډلې نشراتي خدمات او مطبوعاتي خدمات چې د دې څانګې مسؤل زه وم او هلته یو راډیو یو تلویزیون ایجاد کړ او نور هغه کسانو چې دوی ژورنالیستان ول او علاقه یې وه چې یوه مجله ولري یا یوه جریده یا ورځپاڼه ولري هغوی ته هم یوه کوټه ورکړه چې هغې ډلې نه ښاغلی استاد لطیف بهان په خپله د مهاجر ژوندون په نامه او د زمانې په نامه باندې یو مجله و اخبار چاپو دغه راز ښاغلی یار محمد تاریکي ډاکټر صاحب یار محمد تاریکي د آواز په نوم یوه جریده خپروله او ښاغلی فاروق فردا د فردا په نوم او د نوي د روز په نوم یو ورځپاڼه وه دا ورځپاڼه یې چلوله او دغه راز
د هندوکش په نامه یوه ورځپاڼه وه چې ډېره مشهوره ورځپاڼه وه د هلته دا خپرېدله د ډاکټر صاحب فیض ساویز. زه اوس پوه شوم چې نه یم زوړ شوی ولا حافظه مې کار کوي دا نومونه مې ډاکټر صاحب فیض ساویز په مسئول مدیریت ته خپرېدله او د افغان په نامه یوه جریده وه خو داسې ډېرې او زما خپله یوه جریده وه د اتحاد او عمل په نامه چې مؤسس او مدیر مسئول زه وم. دا به موږ چاپولې په عین حال کې ټلویزیون و هغه ټلویزیون دغه کوټو کې چې تاجران ناست ول دوی دا ټلویزیون کته د دوی اعلانونه هم پکې خپرېدل هم به تفریحي بڼه درلودله هم د کډوالۍ ضرورتونه او نیازونه او مشکلات او ستونزې هلته یادېدلې هم د دوی کوټې تبلیغېدې اعلانېدې چې په دغه کوټه کې دا شی هله په روسي ژبه او په پښتو او دري ژبه باندې دغه اخبارونه او مجلې چې وي دا د افغانستان د فرهنګ ټولنې په مرسته چې د دې ابتکار هم د ښاغلي لطیف بهان په لاس کې و. یعنې دغه د فرهنګ ټولنې جوړولو کار دې کې بیا وروسته جناب زریاب صاحب راغی رئیس شه بیا زرین انزور ښاغلی زرین انزور راغی دا مهاجر شو بیا راغی هلته د دې مدیر شه تاسو نه له پېښوره راغی هلته مونږ ته د انزور صاحب ښه دې کې ډېر نور کسان ول چې زه به څه اوس نومیالی صاحب و انور نومیالی دی رئیس و زه مرستیال وم د دې افغانستان د فرهنګ ټولنې هلته البته انتخابي مرستیال وم رئیس هم انتخابي و او زه هم انتخاب شوم په یوه دوره کې البته زه وم هر وخت له ما نه مخکې مرستیالان او رئیسان هم ول هغې نه وروسته بیا زه و نومیالی صاحب یوه موده نو هلته د پردیس په نوم مونږ یوه خپرونه درلودله چې د افغانستان د فرهنګ ټولنې نشراتي ارګان د دې ترڅنګ د همدغه لطیف بهان ښاغلي نظیف الله تکل ښاغلي ممتاز ارمان داسې درواخلئ د ښاغلي داود جنبش او ښاغلي افضل ټکور او ځینې نور ول غلام محمد خان کاموال دا کسانو په همت باندې عارف خزان فاروق سفردا فیضیه هوسا دا زما میرمنه د دوی ټولو په همت باندې فریده زمان انوري زمونږه هغه ورنطاقه وه چې هغه هلته ډېر زیات کومک یې وکړ جمیله زمان انوري وبخئ د دوه ښځو جمیله زمان انوري او فیضیه هوسا په د ښځو په برخه کې ډېر زیات کار وکړ هلته او دغه نورو عزیزانو چې ما یې نومونه واخیستل موږ ټولو په ګډه د فرهنګي چارو په تنظیم و ښه والي کې برخه فکر کومه چې که زه غلط نشم د لیمې په نوم هغې ته زه راتلم هغې ته اوس راځم زه دا د کاري مرکز لخوا نه عرض وکړم صاحب چې دغه امکان تاجران ته برابر شي ښه اوس نو دلته جنرال غلام محمد خان خدای دې وبخښي چې پروسه کال وفات شه دی رئیس وټاکل شه انتخابي او ځینې مرستیالان یې درلودل په هغوی کې بیا ډېر فعال کس چې و هغه ډاکټر صاحب ګل احمد خان ترکی و او عمر ننګیار و چې د ده سره یې مرسته کوله ښاغلی فاروق فردا و بصیر خان عمر و او داسې ډېر نور ملګري دوستان ول چې په دې برخه کې له کاري مرکز سره مرسته کوله هیوادو صاحب ډېره دلچسپه ده ډېره زړه پورې ده ګورې دې کې تاریخ د دغه مهاجرت د یوې برخې پروت ده دا ډېر ضرور ده دا ډېره ضرور ده خو کیدای شي چې دا یو بل وخت سره په دې باندې بیا هم خبرې وکړو چې تاسې د مسکو نه بیا چېرته چې تاسو اوس اوسېږئ ځکه که موږ دا خبرې ډېرې وغځو بیا به هغه کیسو ته چې هلته تاسو کوم فعالیتونه کړي دي او څنګه هلته تاسې ادغام شوئ او څنګه نور خلک ادغام کړه
نو بیا به هغه زمونږ نه پاتې شي که سم فقط دغه یوه خبره ما کوله جناب یوسفزی صاحب چې هلته یو شمېر فرهنګیان سره راټول شول مستقله پرته له دې چې په کاري مرکز پورې تړلي او یا په د فرهنګ ټولنې پورې تړلي دوی د لیمې په نوم یوه ادبي مجله تاسیس کړله چې هغې مجلې یو پیشنهاد کوونکی او یو غړی زه وم د مؤسسینو او ډېر نور کسان هم ول. جناب نظیف الله ټکل لومړنی مسؤل مدیر و او دغه دوستان چې ما مخکې نومونه یې واخیستل چې غلام محمد کاموال، ممتاز ارمان، عارف خزان، یوسف ایواد دوست او نظیف الله ټکل، افضل ټکور، دا کسان د دې د مؤسسینو ډله وه او که د چا نوم زما له یاده وتلی زه بخښنه غواړم. وروسته له هغې نو موږ پوه شولو چې دلته ژوند نه کېږي ځکه هر څومره کار به م چې کوو مونږ نو ژوند نه جوړېده یو او له بلې خوا نه بچیان مو که ډېر هم ښه شوي ووایي خو مونږ داسې ویلې ګر چې دا خو بده نه ده خو مونږ ویل چې دوی نه به یوازې دغه دستفروشان جوړ شي په دې ښار کې به ګرځي او دوی نه خو کار او تحصیل پاتې شو نو بنان د دوی د ژوند اساسي غم باید وخوړل شي. بیا مو یو څه پیسې د زموږ بچیانو راټولې کړې وې او هغه دوی د دې زمینه برابره کړه چې ووځي له روسیې نه او ډنمارک ته راشي. کله چې ډنمارک کې مونږ سره یو ځای شولو دلته مهمه خبره دا وه چې دلته نو ژوند تضمین بخښنه غواړم دغه کې زه له پوه نه شوم چې تاسې له خپلو بچو زه خو بیل تلی وم او دوی بیا بیل راغلو. دا بیا بله قصه ده خو اوس اوږدېږي چې زه له وطن نه بیا راغلم او دوی د دې ځای نه راغلي وو. اوس مهمه خبره دا ده چې دلته چې راغلو دلته ژوند د انسان تضمین ده نو هغه اروپا کې بیا مخصوصا په ډنمارک کې په ډنمارک کې د انسان مقام تر هر څه د مخه دا مهمه ده. مونږ چې راغلو خو هغه د کډوالۍ پروسه او لړۍ تېره شول او زه قبول شولم بیا دوی راوغوښتل شول د کورنۍ د یووالي په دغه کنه چې کورنۍ یو ځای شي. زه یوازې وم دلته بیا دوی راغلل. کله چې دوی راغلل سره یو ځای شولو نو سم د لاسه مو د ډنمارکي ژبې په زده کړه پیل وکړه او بچیانو له ښوونځیو سره ما او فایزه جانې مېرمنې مو ځان سره همداسې فیصله وکړه چې عمر مو زیات ده خو ژوند د راوښودله تجربې چې حتی که په پېښور کې مو وای باید اردو مو ویلی وای نو هغه اردو خو زموږ نه وه زده باید زده کړې وای نو روسیې خو راوښودله تاسو ټولو ته یې وښودله چې روسي ژبه باید زده کړئ. زما د دې بچیانو ټولو چې دوی هلته راغلل روسي ژبه یې ډېره ښه زده وه. نو مونږ همت د دې وکړه او ځان ته مو تکلیف ورکړه چې په دا زوړ ځان دا ژبه یو څه زده کړو دومره زده کړو چې یعنې هغه مشکل مو حل شي. په دې ضمن کې لومړنۍ هڅې چې وکړلې هغه وخت لازمه بچیان نه و راغلي ډنمارک ته چې ما او یو شمېر ملګرو ما پیشنهاد وکړه وړاندیز مې وکړه چې دلته یو د فرهنګ ټولنه جوړه کړو او دغه وړاندیز مې شریک د ځینو دوستان سره له هغې ډلې د ښاغلي یونس آریان سره ښاغلي آریان صاحب سره مې د ښاغلي بیکسیار سره ممتاز ارمان سره چې دلته ول هغوی راغلي ول یو شمېر نور کسانو زمري محقق سره دا دوستانو چې د دوی سره ما مطرح کړل چې داسې یو ټولنه که جوړه کړو څنګه ده سره له دې چې نظریات مختلف ول او ویل چې دا یو ستونزمن کار ده ټول په ښوونځیو او کارونو کې دلته اخته دي دې ته به څوک وزګار نه شي. مونږ وایي دا تجربه کړې وه اما ونه شوله په یو کم تعداد کې سره مونږ راټول شولو اما خو نه نو ما ډېر شله وم او ټینګار مې درلود چې حتما باید دا کار وکړو او دې ملګرو کومک وکړه او بالاخره سره یو غونډه مؤسسانو غونډه م جوړه کړه
دا نو هغه وخت ده چې فیضه جان هم راغلې ده له بچیانو سره. نو په دغه مؤسسانو غونډه کې مونږ څه د پاسه نږدې 200 کسان ناست وو د بېلابېلو جزایرو نه چې په ډنمارک کې د افغانستان د فرهنګ ټولنه مو جوړوله مو. نو په دې کې 2 میرمنې ناستې، په دې 200 کسانو کې 2 میرمنې، یوه فیضه هوسا زما میرمنه وه، یوه وږمه هیواد دوست زما لور. او زه خوشحاله یم چې لااقل دوی په ډنمارک کې هم د ښځو د چارو مخکښان او پیشهنګان شول. هم دوی همالته دا مرستیاله وټاکل شوله فیضه جان هوسا، او واقعا د ټولو په کومک او په همت دا یوازې زما یا د فیضه جان کار نه و، دا د بیکسیار صاحب کار نه و، دا د محقق صاحب، دا د ډاکټر صاحب انور نایبی یا انجینر صاحب شوکت یا د آریان صاحب یا د نورو عزیزانو د دوی شخصي کار نه و، دا زموږ ډلیز کار و، ګډ کار، ټولو پکې کار کړی. خو البته پیشنهاد ما کړی و، پیشنهاد ما وکړ، وړاندیز ما وکړ چې داسې یو کار وکړو، او د هغې ډلې نه هغه چا چې بیا ډېر ملاتړ هم له موږ وکړ په دې کار کې ښاغلی قومندان صاحب عرب بیان خیل و چې دا یو ولسي شاعر ده، حتما تاسو یې پیژنئ، د کونړ د کوټکي ده. دی دلته په ما خپلې اوږدې ږیرې دلته ژوند کوي او ښه اوږده شعرونه او ښایسته شعرونه وایي. واقعا زما ډېر خوښېږي دی. دغه ټولو کسانو فرهنګیانو او فرهنګ پالو دا مرسته وکړه. ښه د دې ترڅنګ هغه ټولنه تر اوسه پورې فعاله ده. ښه د دې ترڅنګ کوم کار چې موږ وکړو هغه دا ما زما کورنۍ چې کړی ده هغه دا و چې د خپلواکۍ په نوم یوه جریده موږ افتتاح کړله چې د امتیاز خاوند او مشر زه وم او مسؤل مدیر فیضه جان هوسا وه چې ډېر کار یې تر 80 سلنه کار یې فیضه جان هوسا مخته و. یو خو نوم د مسؤل مدیر پې پروت و، بل خوانه د خپل علاقمنده وه چې کار وکړي، ځکه د مهاجرت د فیضه جان په عقیده او زما خپله هم د عقیده وه چې دلته که ځان ته خپل افغاني فضا جوړه نه کړو موږ د ډپریس او د رواني مشکلات سره مخامخ کیږو. بنان عین د راډیو تلویزیون هماغه یو شعبه به کور نه جوړه کړو، همدغه راځه نو خو دغه راډیو تلویزیون د اخبار دغه څه چې د لاسه کیږي دا به وکړو. او په 2000 کال کې لومړی ګڼه د خپلواکۍ د جریدې راووتله، هغه هم د اسد په 28مه یا د زمري په 28مه نیټه د خپلواکۍ د ورځې، او دا نوم مونږ په همدې خاطر خپلواکي کېښوسته. او د چاپ مرجع پوهېږئ چیرې اوسه چاپ خو نه، مونږ د ښاغلي عبدالمالک بیکسیار په کور کې یو پرنټر و د کاپي ماشین و، د دې نه مو صاحب دا لومړی ګڼه چاپ کړه او د خپلواکۍ په هغه مجلس کې چې مونږ له همدې عمله جوړ کړی و 200-300 کسان میلمانه مو درلودل، هلته مو دا لومړنۍ ګڼه یې وویشله. له هغې نه وروسته 15 کاله د خپلواکۍ جریده بېل زنډه له نویو مطالبو سره چا که مرسته کوله که نه یې کوله، ځکه چې یو خو خلک مصروف ول، لیکلو ته به وخت نه درلود، او یا به مثلا ځینې کسانو به شاید رخه کوله موږ سره، به خپل مطلب و شعر به یې نه راکوو، یا به ډېر داسې کسان وو چې لارښوونه او راهنمایي به په موږ نه وه پیرزو، یا به داسې و چې رښتیا هم خلک به ډېر مصروف ول. اما موږ دا خپل همت له لاسه ورنه کړ. ما او فیضه جانې له افغانستان نه او د نړۍ له بېلابېلو سیمو نه موږ لیکوالان درلودل چې هغوی به موږ ته مطالب رالیږل او دا به خپرېدله. خو البته زیات مشکل فیضه جان هوسا تېره و. زه چې اورم او ګورم تاسې یو راډیو هم لري چې د عمل سره جوخته په هغه وخت کې جوړه کړه، که د هغې نه وروسته بیا وه د افغان غږ راډیو ډنمارک؟ اټک صاحب دا خو بیا بل وروستۍ خبره ده. له هغې وروسته 15 کاله مو د خپلواکۍ اخبار چې وچلېد، نور نو د رسنۍ برقي رسنۍ دومره زیاتې شوې برېښنایي چې دغه اخبار نور چا نه لوسته، او لیکوالان هم د جمهوریت وخت
ښاغلی کرزی بس هلته د ډیموکراسۍ بیرغ یې راپورته کړ نو اکثرا لاړل وطن ته لاړل ډېر کسان په هغه وخت کې وطن ته لاړل موږ خپل لیکوالان هم له لاسه ورکړل او مینه او علاقمندي هم کمه شوله بیا مو صاحبه د انټیګریشن او یا کډوالۍ په نامه یو ټلویزیون افتتاح کړ د یوې ښاروالۍ سره د هغوی په مرسته هلته د دې ټلویزیون د افغاني ټلویزیون نوم هم دوی کېښوسته په ډنمارکي ژبه یوسفس یانه یا د یوسف برخه زما نوم یې پې کېښوست د یوسف برخه بیا به یې لاندې لیکل کېده چې د کډوالۍ ستونزې او ژوند دا به لاندې ورته لیکه البته دا په ډنمارکي ژبه باندې و او پښتو دري مونږ ورزیاته کړله مونږ به مو ډنمارکي ویلې ما او فیضه جانې خو زیاته به هم پښتو او دري ویلې ځکه چې مونږ خپل افغانان د دې ټلویزیون له لارې خبرول البته دا لومړنی ټلویزیون نه و دلته افغانانو له ما نه مخکې یو ټلویزیون درلود خو بیا وی نه شو کولی چې ادامه ورکړي ځکه دا خو کار غواړي او څوک له دې لارې پیسې نه درکوي نو څه د پاسه 8 کاله دا ټلویزیون موږ وچلو او وروسته له هغې نور نه کېده باید موږ د ژوند د عاشې او عبادتۍ لپاره یو بله برچې هم پیدا کړې وه چې معاش ولرو بیا نو په یو فابریکه کې مو کار را پیل کړ ما او فیضه جانې له هغې نه وروسته موږ فیضه جانه لاړه تحصیل زده کړې له سره را پیل کړل دلته ډیپلوم واخیست سره له دې چې دا یوه ژورنالیسته ده خو دلته یې بیخي مسلک ته تغییر ورکړ او لاړ داسې یو ډیپلوم یې واخیسته چې هغه ټول د انسان د اناتومي او د طبي چارو سره سر و کار نو هغه د یوې پیداګوژي رشتې او د روان پیژندنې رشته یې ولوستله چې هغه اوس هم په دې رشته کې کار کوي او د چا خبره نیمچه ډاکټره ده نو د ناروغانو سره د رواني ناروغانو سره او د هغه کسان چې د مور او پلار نه د مور نه معیوبه زیږېدلي دي او یا د حوادثو له امله هغوی په رواني حالاتو اخته شوي دي دوی ورسره د روان پیژندونکو لارښوونکو په توګه کار کوي ورسره دا هم یو سخت کار و چې دلته د یوه 50 کلنه ښځه د 6 اولادونو مور او د هغه وخت کې 4 مسیان ول چې دا لاړ شي یو ډیپلوم واخلي دا ځوانان یې نشي اخیستلی خپله ډنمارکیانو ته دا یوه ډېره ستونزه ده او دې نه ناروغ هم شوله ځکه چې ټول په ډنمارکي ژبه او هغه هم د انسان اناتومي د انسان روان دا د دې زده کړه دا اسانه خبره نه وه بیا نو د چا خبره مونږ خو قرار نه کړي نو بیا مو صاحبه دا د افغان غږ راډیو را پیل کړه نږدې 11 کاله مخکې چې هغه وخت د 1 ساعت لپاره مونږ خپرونې درلودلې او د دې زیات مسؤلیت او منډې تړلې بیا هم فیضه جانې هوسا په غاړه واخیستلې ما سره د ژوند په ټولو چارو کې د مرسته کړې لکه پلار یې ارواښاد استاد محب الرحمن هوسا چې زه د یو شاګرد په توګه وروزلم خوریا یې ومه لکه داسې ښکاري لکه فیضه جانه چې ته ناسته ده تاسې دومره صفت کوئ خبرې هغه نشته هغه همدا اوس کار کې ده ځکه چې ما همیشه د هغې صفت کړی ده صفت نه رښتیا مې ویلي دي شاید ډېر کسان په دې وشرمېږي او ډېرو کسانو ما ته ویلي دي چې ته ولې د خپلې ښځې او مېرمنې توصیف و تعریف په عام محضر کې کوې دا خو ستا ناموس ته مال د چا د ناموس تعریف وکړم زما ښځه د کورني ژوند یوه ډېره نومیالۍ مېرمنه ده زما لپاره چې سمبول ده د یوې ښې مېرمنې که نه چې موږ ورته په پښتو کې نوم لرو دا خو هماغه د دې په وجود کې زه ګورم کورودانې مونږ خو مېرمنه نه وایو یا ښځه نه وایو مونږ اصلي نوم د دوی خو یا نجلۍ ده کورودانه زما کور پې ودان ده که نه
هیواد دوست ما خو خوشتبی وکړله یو تقریبا اخیری پوښتنه به داسې وکړم چې ستاسې د رادیو خو طبعا اوس هم خپرونې لري نو ستاسو خپل دغه څه دی چې تاسو به څومره اورېدونکي ولرئ یو د بدمرغه باید زه هغه انګلیزي اصطلاح ووایم چې ستاسو فیډبک څه دی چې تاسې مثلا په انټګریسیون کې یا ادغام کې ستاسې البته لږ لنډ جواب که راته راکړئ ځکه چې زموږ او ستاسو مرکه تقریبا چې د 1 ساعت نه واوښتله د ستاسې راډیو په ادغام کې څومره برخه اخیستې ده ستاسو خپرونو او ستاسو نشراتو دا 11 کال ده شنبې او یکشنبې خپریږي له غرمې نه وروسته 3 بجې د مرکزي اروپا په وخت باندې هغه ادرس کې چې د هیواد دوست په فیسبوک کې پته زه لینک نشروم ارواري او کني افغان غږ رادیو خپل ځان ته پته لري دا رادیو د دې رادیو د اوریدونکو د شمیر پته خو مشکله ده سره وای خو کله چې زه په ډنمارک کې هر سیمه ته ځم او یا فیض جان او یا د اروپا هر سیمه ته او یا هم له اروپا نه د باندې فکر وکړئ دا اوس چې افغانستان ته تلم نو زه خو افغانستان ته چې تلم وروسته له نږدې 40 کالو زه تلم زه خو هغه یوسف هیواد دوست نه یم چې خلکو څیره په تلویزیون کې زه اوس خو سپین ږیری یم نو کله چې زه د کونړ په غرو سردرو کې ګرځېدلم نورستان او د پنجشیر او د خوا د کابل په شاوخوا او په لوګر کې خلکو چې ما باندې غږ کوو د افغان غږ د رادیو د چلونکي په توګه غږ کوو هیواد دوست به رادیو د اورو رادیو زه پوه شولم چې دلته په اروپا کې او په ډنمارک کې او په افغانستان کې زه اوریدونکي لرم او رسمي خبره دا ده چې موږ په کافي اندازه اوریدونکي لرو په نړۍ کې هغه ډلې نه په اروپا کې او په ځانګړي توګه په ډنمارک کې ځکه چې د ټلیفونونو چې موږ ته راځي لیکنې چې څوک کوي موږ ته او سپارښتنې موږ سره چې څوک کوي دا د دې ښکارندوی دي چې موږ په خپل کار کې نږدې له 15 نه تر 40 سلنې بریالي یو دا رښتیا ده مونږ رادیو ټول خلک نه اوري اوله خو رادیو د هر څوک نه اوري 15 نه تر 40 سلنه مونږ بریالي خپل کار یو پوښتنه چې زما ملګرو ماته دا اوس وویلې چې زه باید تاسو ته وکړم چې مثلا افغان کمیونټي یا افغان دیاسپورا تاسو څنګه خپل منځ کې سره ټولېږئ جماعتونه دي که د مړي ژوند سالونونه دي یا غمخادي څنګه نمانځئ دا به تقریبا زموږ د خپرونې یو اخري پوښتنه به تقریبا وي ځکه یو پوښتنه هغه نسبتا فرهنګي پوښتنه ده او تاسو لپاره به زما فکر جالبه دا تاسو دا خبره باید سړی رښتیا ووایي چې هماغه چې په افغانستان کې موږ افغانان ویشل شوي دلته هم ویشل شوي له بعده مرغه په هره کوڅه کې یوه ټولنه ده یو د افغانانو یوه ټولنه ده موږ داسې یو سراسري ټولنه نه لرو چې یوه ټولنه دي یا یو دوه درې ټولنې دي خو چې هغه د ټولو افغانانو نمایندګي اما دلته د سلیقې له مخې د قوم او د ژبې او د سیمې حتی د ولسوالۍ په حساب باندې ځینې کسان راټولېږي او بل سره ګوري خو دا هم ښه ده دا هم زما له نظره ښه ده چې راټول شي خو موږ دوه درې ټولنې دلته لرو چې هغه یعنی کېدای شي څوک په حساب وکړي یو خو سراسري ټولنه ده دلته د افغانانو د شورا په نوم باندې یوه دا ده چې دا بیا ځکه زه سراسري وایم چې دا په نورو ولایتونو د ډنمارک کې هم څانګې لري په دې خاطر دا لږ سراسري ده بل هغه ټولنه ده چې ما خو فیض جان خپله په تاسیس کې برخه درلودله هغه د فرهنګ ټولنه ده دلته
چې د هغې د فعالینو نه هم همدغه جناب زمری محقق ده، ښاغلی شوکت ده، ښاغلی انور نایبي ده، ښاغلی بیکسیار ده، داسې ډېر کسان دي هلته چې هغوی هم ځینو فرهنګي چارو کې برخه اخلي. د دې په څنګ کې مونږ د هزاره ورونو دوه درې ټولنې لرو. البته مونږ د نورو سیمو ولایتونو ټولنې لرو، لکه د کونړیانو ټولنه یو دوه ټولنې لرو، مثلا د نورو سیمو دغسې ټولنې لرو چې د ښځو د افغان ډنمارک د ښځو ټولنه لرو، د افغان ډنمارک د ځوانانو ټولنه لرو. په نورو جزایرو کې لکه په آغوس کې فرهنګي مرکز لرو. دا هغه غټې ټولنې چې ما یاد کړلې. عرض کوم چې موږ ډېر ښه مناسبات لرو په هر ښار کې، په هر ولایت کې که موږ جمعیتونه ونه لرو، خو د درې څلورو ولایتونو په منځ کې یو ګډ جمعیت لري افغانان. هغې نه روزنیز مرکز هم جوړ کړی، هلته ژبه هم لوستل کېږي او هلته سره راټولېږي. ملي او مذهبي اخترونه، نړیوالې ورځې، دا جشنونه موږ لمانځو، یو ځای راټولېږو. یو ځای په دې معنا نه چې موږ ټول سره راټول شو، خو هره ټولنه کېدلی شي اختر ولمانځي د ځان سره د خپلو کورنیو سره. خو داسې هم کېږي چې کله کله یوه ټولنه له هغې ډلې د افغانانو شورا چې ښاغلی عبدالهادي هادي مشر ده، دی او د فرهنګ ټولنه چې ښاغلی زمری محقق یې هلته نمایندګي کوي، دوی کله داسې غونډې هم جوړوي چې سراسري دي، یعنې کنسرت مثلا جوړ کړي د اختر په مناسبت، خو هلته نو ټکټ یې لګولی، خلک راځي ټکټ اخلي، هر څوک چې راغلل. او دا یو لوی خدمت ده چې کوي همداسې. نوی کال نوروز لمانځي او په دې کار کې افغانان ډېر تکړه دي، ډېر پیاوړي دي او یو بل سره لاسنیوی هم کوي په دې کار کې. درې خبرې لرم. یو، ډېره زیاته مننه له تاسو. تاسو یو فرهنګي کورنۍ، ستاسو خدای بخښلی پلار، ستاسو ورور اجمل جان اټک یوسفزی، تاسو په خپله اوس په دغه موده کې هم دا اوس تاسو دواړه ورونه واقعا د افغاني ادب او فرهنګ لپاره ستوري یاستئ. دا یوه خبره. مننه کوم له تاسو نه، ستاسو له کورنۍ نه او ستاسو له دغه ملګرو دوستانو نه چې دا خپرونه له تاسو سره چلوي. جناب ډاکټر صاحب چې تاسو سره په تخنیکي برخو کې نور ملګري کومک کوي او هغوی د دې امتیاز لري، او هغوی نه ډېره مننه کوم چې ماته مو په ګډه دا زمینه برابره کړه. دا یو. افغان ملت له جګړې ستړی ده. موږ ستړیا نو داسې ده چې نور جنگ نه غواړو. لطفا افغانان دې د وسلو ویشلو ته نه ووایي او د فرهنګ او کلتور په اشاعه کې د دولتونو په اصلاح او همکارۍ کې دا د ټول مرسته وکړي. نړیوال راځي چې لاړ شو پارلمانونو ته او له ټولو پارلمانونو نه د دې نړۍ دلته اسانه ده چې موږ ورشو او ورته ووایي چې افغانان نور جګړه نه غواړي، موږ ډېر ستړي یو. زما 4 وروڼه شهیدان شول، مور و پلار مې، خوښې خسر مې په همدې جګړه کې وژل شوي، دوی له منځه تللي دي. همداسې فکر وکړه د هرې کورنۍ. نو موږ له جګړې ستړي. درېیمه چې ډېره مهمه خبره ده هغه دا ده چې موږ دلته په بهر کې افغانان که ممکنه یي دغه خپل کور کلي سره هر څوک چې د هر کلي نه راغلي هماغه کلي نه که 10 کسان راوتلي نن په اروپا او امریکا کې دي یا یو بل ځای کې دغه یو کمیونټي جوړه کړي همدا 10 کسان او که $10 راټول کړي د خپل کلي ته یې ولي. زما وړاندیز دا ده چې دغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي که له خپل کلي نه یې راپیل کړي او مرسته وکړي. زه فکر کوم دا به د خدای تعالی په دربار کې تر ټولو لوی عبادت. ډېره زیاته مننه. زه نور خبرې نه لرم او ویاړم په تاسو باندې.